سلامونه وخت مو په خیر. ټرمپ د دې بد مرض د قربانیانو یاد بې له سترګو خوب تښتولی. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په خپلو تضاد څرګندونو کې ویلي د دې بد مرض له کبله د مړو شویو امریکایانو یاد یې له سترګو خوب تښتولی دی. نوموړي له ای بي سي خبري شبکې سره په خبرو کې ویلي د دې بد مرض قربانیان له ټولو کورنیو سره مینه لري او خپله ټوله هڅه به وکړي چې له شپېته کلنۍ پورته کسان له مرګ وژغورل شي. د ویلي ډېرو کسانو خپلې دندې له لاسه ورکړي، ځینو د کوارنتین په مهال ځان وژنه وکړه او یا یې هم د نشه یي توکو کارولو ته مخه کړه. خو موږ باید په ګډه د امریکا د بیا ژوندي کولو لپاره لاس په کار شو. تازه وړاندوینه شوې ده چې کیدای شي په امریکا کې د دې بد مرض د کبله د تلفاتو شمېر 115,000 ته ورسیږي. ټرمپ ویلي دا واکسین پر جوړولو کار پیل شوی دی، خو وړاندوینه نشي کولی چې ګټور واکسین به جوړ کړی شي او که نه. د پښتو شو چینل ګرانو مینوالو زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ، د نویو تازه او مهمو خبرونو څخه خبر واوسئ. مننه.